إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. د اریانا افغانستان د تلویزیون درنو لیدونکو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو درنو وطنوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دلوی او بخون کی رب العالمین څخه دا شکر او د اغستاینه کوم چې بیا هم ستاسو په وړاندې د خپل خبرونې لارې واقعیم هیلمند یم چې په توجه سره لما سره اوسئ. خویندو ورونو د سوره سبا شپږ څلوېښتم نمبر آیت ستاسو په وړاندې تلاوت شو. په دې آیت مبارک کې الله سبحانه وتعالی خپل بندگان او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی یوی مسئلې او یوی خبرې خواته متوجه کوي او هغه دا ده چې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے پیغمبرات دی خلکو ته وایا انما اعذکم بواحده ز تاسو ساتما یا تاسو ته نجات او خلاصون در کومه په یوی خبرې سره په یوی کلمې سره چې هغه د توحید کلمه ده دیو الله سبحانه وتعالی عبادت کول دي او بیا دین وروسته ودرېږئ تاسو أن تقوموا لله الله سبحانه وتعالى دودوا أو يو مثنى وفرادا ثم تتفكروا أو بيتاسو فكروا كي بدي كلمك دي الله بدي يوازيوالي أو توحيد كي فكروا كي دا كلمة چې تاسو ته اول شوا بدي كي فكروا كي دا مثنى وفرادا كم سړی چې په خپل پوهیږي عقل لري سوچ کولای شي تدبر او خه ذهین انسان وینو په خپل دی په دې کلمه کې فکر وکي سوچ وکي او لدينا دی د الله سبحانه وتعالى وحدانیت او د هغه په ذات باندې یقین ترلاسه کی. کوم سړی چې نه پوهیږي له نورو نه دی پوښتنه وکي و فرادا دوا او ورپسې فرمایي چې تا تفکر نه ورسته دا خبره واوري چې ما بصاحبکم من جنه. ګورئ ستاسو دا پیغمبر یا تاسو ته د دې خبرې بیانونکي باندې کوم لیونتوب نشته، دا نه لیونی دی، په ده باندې نه کوم آثار د لیونتوب شته، بلکې روغ رمټ او یو جوړ انسان دی چې تاسو ته د الله د دین خبره کوي، د الله یووالي او وحدانیت ته مو رابلي. په ده باندې هیڅ لیونتوب نشته او دا څوک دی ان هو الا نذیر لکم، نه دی دا مگر تاسو ته ای انسانانو تاسو ته ویره درکوونکی د الله د عذاب نه دی. که چېرته دا توحید ونه منئ نو الله سبحانه وتعالی به له تاسو سره سخت حساب کوي. د دې آیت کریمه د مختصر مفهوم بیانولو څخه وروسته غواړم چې سر لنن نه یو لړۍ پیل کم. هغه لړۍ دا ده یا هغه سلسله او
هغه پروګرامونه دادي، خپرونې دادي چې بعضی عقاید، بعضی مسائل او بعضی افراد او اشخاص او ډلکۍ داسې دي چې په ظاهره ځان ته مسلمان وایي، په ظاهره دي مؤمنان، او زمونږ او ستاسو خویندې او ورونه، زمونږ او ستاسو مؤمن او مسلمان ولس د هغوی په ظواهرو باندې غولیږي، د هغوی په ګیره یا د هغوی په لباس، د هغوی په جبه، د هغوی په امسا، د هغوی په تسبو او د هغو په حلقي حلقي خبرو باندې غولیږي. په داسې حال کې چې دغه خلک، دغه افراد، دغه اشخاص د اسلام، د دین، د قرآن، د سنت او همداراز د اسلامی لباس او اسلامی چپنې او اسلامی شعائرو تر لاندې د اسلام بیخ او بنیاد ورانوي. اسلام لپاره مضر دي. اصلا اسلام خو نشي ورکولی، خو د مسلمانانو عقاید او خصوصا د هغې مؤمنینو چې هغوی زیاته څېړنه هم نه لري، معلومات هم نه لري په دین کې، د هغو د عقاید او د نظریاتو خرابولو لپاره کار کوي. او دا د دې لپاره زه نه بیانوم زما خوږو ورونو او خویندو چې الله دې نه کړي په امت کې او په قوم کې او په وطن کې د اختلاف د راپارولو لپاره یا د اختلاف د زیاتولو لپاره دا کار کوم. نه په دې کې د اختلاف د زیادت خبره شته، نه په دې کې د راپارولو خبره شته، نه په دې کې د عصبیت خبره شته، نه په دې کې د قومیت خبره شته، نه په دې کې د مذهب او د امام خبره شته، او نه په دې کې د سمت او د طرف خبره شته. او زما رب الله کریم سبحانه وتعالی په دې خبرې باندې شاهد دی، او زما په زړه او زما په رګ رګ باندې پوهیږي چې د دغې مسایلو د بیانولو نه زما مقصد صرف او صرف خیرخواهي خپلو خویندو او ورونو او دغې اوریدونکو ته ده. نن زمان تاسو وینئ هر سړی دا دعوا کوي، هر سړی دا وایي چې اسلام او مسلمان، زه اسلام یم، دا مسلمان دی، لیکن له بلې خوا نه په مختلفو نومونو باندې د اسلام او د مسلمان په ضد باندې توطئې روانې دي. کله یې ګوري د شیعیزم په نامه باندې توطئه ده، خلک رابلي چاته؟ هغه کسانو ته چې هغه اصل وجود نه لري. بس وی امام ته منتظر اوسه، امام زمان را روان دی. کم امام زمان؟ هغه امام زمان چې 1400 کاله کېږي په څا کې اوسېږي، هغه امام زمان چې قرآن تختولی دی ستاسو، هغه امام زمان چې اصلا وجود نه لري، هغه امام زمان چې د پلار په اړوند ټول کتابونه لیکي چې هغه شنډ و شنډ. بعضې خلک خو دې ته تاسو رابلي او نوم څه ورکوي؟ اهل بیت، حب علی، حب حسن، حب حسین او داسې نور. بعضې خلک دا مسله، دا موضوع ده. کله چې ګوري د صوفیت په رنګ باندې به درته راشي، او زه چې غواړم دې لړۍ ته ادامه ورکم، دا به د صوفیت د عقایدو په اړوند وي، د دوی له کتابونو نه او د دوی د اکابرو او د مشرانو د نظریاتو څخه به زه ستاسو په وړاندې یوه مسله د موټی د خروار په نمونې وړاندې کوم، تر څو تاسو پوه شئ. کله د صوفیت په رنګ باندې راشي، پیر صاحب او مرید صاحب په رنګ باندې راشي، تا په څه باندې غولئ؟ په وظیفې باندې؟ تا په دې باندې غولئ چې بس ذکر اذکار کوه؟ تا په دې باندې غولئ چې بس الله ته ځان ورسوه او الله سبحانه وتعالی ته که رسیږي نو د پیر لمن به ونیسي. شیعه وایي د امام لمن ونیسه، پیر وایي زما لمن ونیسه. ګورئ قرآن کریم کې راځي ويسألونك عن المحيط قل هو أذى ويسألونك عن الأهلة. تانا د میاشتې په باره کې پوښتنه کوي، الله وایي قل ته ورته ووایه، قل ته ورته ووایه، قل ته ورته ووایه.
الله سبحانه و تعالی په دغه سوالونو کې په دغه مسایلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واسطه او وسیله ګرځولې. تا نه دی میاشتنی مریضۍ په اړوند پوښتنه کوي ته ورته ووایه، تا نه دی یتیمانو په اړوند پوښتنه کوي ته ورته ووایه، تا نه دی میاشتې په باره کې پوښتنه کوي ته ورته ووایه، او داسې نور سوالونه ښه ډېر په قرآن کې راغلي دي. خو بیا وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کله چې پوښتنه کوي له تا نه زما بندګان زما په اړوند، نو ته ورته ووایه. داسې نه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، پس زه ورته نږدې یم. دا نه دی ویلي چې دلته په مسئله د سوال او د الله ته د رسیدو په موضوع کې بیا دا نشته چې ته به بل څوک واسطه کوي چې دا به مې الله ته رسوي. لکه صوفیانې چې وایي که غواړې الله ته ورسیږي نو د پیر صاحب لمن ونیسه نو پیر به دې رسوي، او بس بیعت وکړه دا به دې رسوي. کله په دې طرز باندې د اسلام تر نامه لاندې، د اسلام تر چتر لاندې، د اسلام د خیمې لاندې دا خلک د امت مسلمه عقاید ورخرابوي او داسې خطرناکې عقیدې لري چې حد او اندازه یې نشته، حد او اندازه نه لري. کله چې ګوري په بل نامه به راپورته شي انکار حدیث والا ډله به ترې جوړوي، منکر حدیث. بس قرآن وی کافی ده، حدیث ته ضرورت نشته، بس دی قرآن کې چې څه دي نو منګه اماغه منو او دینه سوا نور څه نه منو. رسول الله خو د پوسټمن او د پوسټ رسونکي او هغه سړی چې خلکو کورونو ته پوسټ رسي هغه وظیفه یې وه، بل کار خو یې نه لاره. العیاذ بالله دا خبرې کوي. نو په دې رنګ باندې چې قرآن اومنئ، قرآن اومنئ، برګشت به قرآن، اسلام حقیقي، بس په دې نومونو باندې غوړ او زیړ نوم به ورکي، او وروسته بیا څه کوي؟ د هغې تر چتر او د دې خیمې لاندې دوی د اسلام په ضد، د قرآن په ضد، د الله د کلام په ضد خبرې اترې او اعمال ترسره کوي. خپل کرغېړن او ناوړه عملونه او خپل غوښتنې ترسره کوي. نو کله د انکار حدیث په نوم باندې شي، کله هم قادیانیت او احمدیت او بهایت پکې را پیدا شي. دا قادیانیان چې ورته وایي یا احمدیان چې اوس مشهور دي، د مرزا غلام قادیانی امت، دا هغه سوچه کافران دي. وای مرزا غلام قادیانی زموږ پیغمبر دی، دا یې بله مسله. احمدیت دی، قادیانیت دی. کله کله یې ګوري د روشن فکر په نامه باندې به راشي تا ته، روشنګرا و روشن خیال، ځان ته به روشن فکر وي، ځان ته به روشنګرا وي، ځان ته به روشن خیال وي، ځان ته به متمدن او مترقي انسان وي، ځان ته به د لیک او لوست او د قلم والا انسان وي، ځان ته به ادیب او شاعر او فیلسوف او فزیکدان او کیمیادان او بیولوژیدان وي، ځان ته به ډاکټر وي، ځان ته به ښه القاب او ډېر ښه نومونه او ډېر اوچت هغه د علمي مقامونو قایل وي. اما په نتیجه کې به د الله او د الله د دین دشمن او یو سوچه بې سواده او کمعقل وي. د فعل او د صفت ترمنځ به فرق نشي کولی، د فاعل او د مفعول ترمنځ به فرق نشي کولی، د مرفوع او د منصوب ترمنځ به فرق نشي کولی، د حال او د غایب زمانې ترمنځ به علمي تحقیق او څېړنه او فرق نشي کولی. نوم به څه؟ روشن فکر، روشنگرا، روشن خیال او خبری به لم کوي. ما در این زمان ضرورتی به این کلام نداریم. بس لگه ورو خبری
آهسته آهسته خبرې. نو د روشن فکرۍ په نامه باندې به روشن کفر وي او د کفر او د زندقت او د غیر اسلامي مسایلو نشر او اشاعت به کوي. یو زمان دلته ما په مسجد کې وویلې چې خلک دی وایي چې من روشن فکرم، روشنګرا او روشن خیالم، اما اولین ډز به په څه باندې وي؟ په قرآن او په حدیث او په مسلمان باندې. اولینه نیوکه به لومړنۍ نیوکه به د الله په کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو او په عالم اسلام او په مسلمانانو باندې وي. زما په بدن کې به اسلام ګوري، زه چې څه کوم وایي چې اینه اسلام. افراد او اشخاص معیار د اسلام نه دی. من قرآن لرو، حدیث لرو، نو که زه د قرآن او حدیث خلاف عمل کوم او یا بل څوک کوي، دا خو د هغه کار دی. خو دغه روشنګرا او روشن خیال اولین ډز او اولینه مورچه چې نیسي، نو د چا په مقابل او د چا په علیه؟ د الله د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په مقابل کې. ته به په یو ناروا او غیر اسلامي مسئلې باندې رد کې، خو روشن خیال او روشنګرا به چې په ظاهر باندې دوی دا د دوی خپل وضع شوی هغه نوم دی. ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. دا خو نه دي نومونه مګر تاسو ستاسو پلرونو ایښي دي، له ځانه جوړ کړي نومونه دي. څوک ځان ته ته ماته انجینیر صاحب وایي او زه به تا ته ډاکټر صاحب وایم، او بې سواده مطلق. نو داسې روشنگرایی په نامه باندې به د اسلام په ضد باندې خبرې. نو بیا وایي شما توهین میکنید، توهین اجازه نیست. زه حیران یم، بعضې خلک وینم الله ته توهین کوي، د الله کلام ته توهین کوي، رسول الله ته توهین کوي، د رسول الله کلام ته توهین کوي. خو چې ته د دغسې بې ادب او کافر په مقابل کې ودرېدې او خبره دې وکړه، میبینین اینه مسلمان توهین میکنه. دا ته ګورې وایي توهین داره، توهین کوي. نو په دې نامه باندې به دا فتنه را جوړه شي. او کله چې ګوري بس دا کبل د کمونیزم او د سوسیالیزم په نامه او د دیموکراسۍ په نامه، دیموکراسي ده. کومه دیموکراسي؟ کومه دیموکراسي ته وایي؟ کومه ازادي او کومه د خلکو غوښتنه ته وایي؟ پیاده به اوس غربي دیموکراسي کې په وطن کې بیا د بیا ډېره معافي وي، پرتوګ به را بدل کړي په نیکر په پارلمان کې. کومه دیموکراسي؟ نو دا دیموکراسي ده؟ انسان وژنه دیموکراسي ده؟ په زور باندې حکومتونه راوستل دیموکراسي ده؟ د خلکو نظریاتو ته سپک کتل دیموکراسي ده؟ د خلکو په لباس پورې ټوکې کول دیموکراسي ده؟ د خلکو په حلیې پورې مسخرې کول او هغوی ته بدې ردې ویل دا دیموکراسي ده؟ دا خو دیموکراسي نه ده، دا خو وحشت دی. نو په دې نامه باندې دوی راشي خلکو ته خبرې. او ګورئ دا دیموکراسي، دا کمونیزم، دا د دوی دا ګوډاګیان څه شو؟ د کمونیزم ماڼۍ په مسکو کې ختمه شوه، خو نن هم ګوډاګیان دلته ډول په غاړه باندې ګډېږي. زموږ د افغانان ډېر عجیبه خلک دي. بنیاد وران دی، خو دوی دلته اوس هم ګډېږي، هماغه ډول دی او هماغه اتڼ دی. په هر صورت باندې ورځ په ورځ باندې دغې فرقو ته، دغې ډلو ته خلک کار کوي. څه لپاره؟ چې اسلام پې وټکوي. او له هغې لړ نه یوه مسله صوفیت دی. دې لپاره یهود، دې لپاره نصارا، دې لپاره د اسلام دشمنان ډېر زیات فنډ هم ورکوي. او نوم یې نه اخلم، یو ورور دی، تاسو ټولې پیژنئ. هغه ماته له امریکا نه دا خبره وکړه، ویلې چې تقریبا په میلیونهاو ډالر صرف فنډ صوفیت لپاره وضع شوی دی چې دوی باید کار وکړي. ځکه دوی امت عاطل و باطل کوي، امت ګوشه نشین، امت څه وکړه؟ بس صرف یو منځ کوه، تسبیح په لاس او د چا ملاس ته غوا به نه راپورته کې. که دنیا ورانیږي ته به آواز نه کې،
ځکه دا ستا حق نه دی ته صوفي صاحب یې شولې ته بخو پردې ته بخو وي بس دا خبره به کوي دې لپاره همیشه کار کیږي د دوی خانقاګانې د دوی مراکز او د دوی افراد او اشخاص په ډېر ښه شان باندې هم بدرقه کیږي هم دوی ته فند ورکول کیږي او هم له دوی سره مالی او مختلف ډول کومکونه کیږي ولی ځکه امت مسلمه داسې یوې لارې ته بیایي چې بېادبي دې ډېره ډېره معاف وي خسي کوي خسي بس چې خسي یې کړې قلاره کښېنه غیرت ماده درنه ختمی انسانیت ماده درنه ختمی په سوړو او په مغارو کې کښېنه کله به چلی کله به په څلورو میاشتو کې ورکې 3 چلې ورکېمه کله به په سیروزو کې ورکې کله به په عشرو کې ورکې او داسې نور کارونه به کې صوفي صاحب دی بس ګرمې بسترې او بس ګرم میدانونه دسترخوان دی او بسترخوان دی او بس ټول به کله پروت او کله راپورته شي بل څه نشته د امت غمه نشته که په دنیا کې څه کیږي صوفي صاحب پسې کار او په دې کې غرض نه لري دا صوفیت دی خو په هر صورت باندې هغې مسایلو ته به په راتلونکي کې بیا اشارې کوو اما د دوی هغه خطرناکې او کفري عقیدې چې د ابن عربي په کتاب کې ذکر شوي دي نورو کتابونو او نورو افرادو او اشخاصو هم لیکلي دي زه هغې ته اشارات کوم چې تاسو چیرته صوفیت خواته ورنشئ کوم ځای کې چې د دوی حلقې یا د دوی ناسته پاسته وي له هغو نه ځان خپل بچي خپل اولاد لرې ساتئ ولې ځکه دا په شاتو کې زار دي دا داسې زار دي چې یو وارې بدن کې سرایت وکړه دا هغه مرض دی هغه خطرناکه هیروین دي چې بیا یې اثر هیڅ کله هم یعنې په ډېرې سختۍ سره به دا اثر ختمیږي نو که الله وغواړي اوس عقیده اوله عقیده د دوی ده د وحدت الوجود یعنې الله سبحانه وتعالی رب العالمین جل عظمته دا په هر څه کې موجود دی الله په هر څه کې دی کله چې په مکې معظمې یعنی په حرمین شریفینو باندې د ترکانو سلطه وه حکومتو او د هغوی د اثر لاندې مسله وه نو الته صوفیت ډیرو دا ترکان چې کوم دي تقریبا 99% سچه صوفیان او جرړه د بدعاتو به په دوی کې بیا مومینو خصوصا نننۍ زمانې دا صوفیان چې ته ګوري او دا ترکان نو په دو کې 99% خو تقریبا اماغه د بدعاتو او د خرافاتو جرړه ده او دا امامان به تاسو په ټول اروپا او امریکا کې ګوري چې څه رقم او په څه شکل دي نو دا یوه مسله نو وی حاجی مهاجر امداد الله مکی دا په خپلو ملفوظاتو کې لیکي د ملفوظاتو یو کتاب دی هغه وایي چې زه ډېر هغه زمانه کې چې دی کله تلی و نو هلته دا د وحدت الوجود مسله ډېره زیاته وه وایي چې زه ډېر خوشحاله یم چې په حرمینو کې د وحدت الوجود عقیده ډېره زیاته شوې ده او بیا وایي چې یو سړي ویلي چې یا الله یا موجود ای الله او ای موجوده بل د مسجد نه وی باندې آواز وکړه چې فی کل الوجود یعنی الله ته په هر څه کې په هر وجود کې ته یې انا لله و انا الیه راجعون یعنی په هر څه کې ته یې ای الله سبحانه وتعالی بیل او مخلوق بیل الله جل عظمته جدا مخلوق جدا خالق جدا مخلوق جدا خدای وی په هر څه کې ته دا هغه د وحدت الوجود عقیده ده چې الله په هر څه کې ورننوتی دی او دوی وایم په صوفیت کې یوه مرتبه ده
چې هغې ته کله انسان ورسېده نو عبادت هم ورته معاف شي. کله چې یقین ورته حاصل شو نو بیا دته عبادت معاف دی. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، وایي عبادت تر هغې وخته پورې کوه چې تا ته یقین راشي. العیاذ بالله آیت غلط ترجمه کوي، در حالی چې آیت داسې وایي چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، الیقین الموت، وایي تر هغې وخته عبادت کوه چې کله تا ته مرګ راشي، یعنې تر مرګه پورې د الله په عبادت کې مصروف اوسه. خو صوفي وایي چې نه، کله چې د یقین راغی بیا مونځ نشته دی، عبادت نشته. نو حاجي مهاجر امداد الله صاحب هغه وایي چې بل وویلې، وایي بل آواز وکړه، بل خبره راپورته کړه او یو آواز یې وکړه، ویې ویلې چې لیس غیرک یا الله، ستانه سوا، ستانه بغیر بل هیڅ شی نشته، دا ټول هیڅ دي، هیڅ هم نشته. اصلا حقیقت نه لري، وجود نه لري. ولې دا اسمان نشته، څه دا ځمکه نشته، په دې ځمکه کې دا انسانان، دا مخلوقات، په دې بحرونو کې دا مخلوقات چې الله خلق کړي دي، جنت دی، دوزخ دی، پل صراط دی، دا ټول شته دي، حقیقتا شته. خدا وایي چې نه، تا نه سوا بل هیڅ شی هم نشته، هر څه ته یې، هر څه ته یې. کله وایي فی کل الوجود، کله وایي تا نه سوا بل څوک نشته دي. دا په یو بل په دویم جلد کې ملفوظ نمبر 240 صفحه 101 کې لیکي چې یو صوفي ته وایي، چا وویلې چې ته وایې چې الله په هر څه کې دی. دا مهاجر امداد الله مکی صاحب خبره ده، په هغه په ملفوظاتو کې وایي ته وایې چې الله په هر څه کې دی او دا عقیده لري، نو بیا خو فرق دی، حلوا او د ګندګۍ نشته دی، نو دا دواړه یو دي، بیا ته ولې دا ګندګي نه خورې؟ نو هغه یو ځلې وایي په وجد کې راغی، په شکل د خنزیر شو، لا حول ولا قوة الا بالله. وایي هغه ګندګي وخوړه، بیرته وایي راغی په شکل د انسان شو، حلوا یې وخوړه. نو شاه اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکي چې په دغه بزرګ باندې او په دې پیر باندې دا اعتراض ډیر غلط کارو. نو ځکه خو د خپل کرامات هم وروښودل، او یو حال کې هغه وخوړل او بل حال کې دا وخوړل، یعنی چې دا اختیار دی. اسمع ورونو، دا کومه عقیده ده؟ دا کومه نظریه ده؟ دا دین دی؟ یو خو هغه ابتدایي صوفیت دی چې کله ته ورشې نو تا ته وایي چې ذکرونه کوه و حلقې کوه و جماعت کې کینه. یو سړی ما ته وایي چې از دیسکو رفتن کرده خو امی ذکر خوب است نه؟ ما ارتل هیچ خوب نیست امی ذکری که تو میکنی، یم بدعت است، یم نارواست، خلاف قرآن او سنت است. او دې باره کې به وروسته بیا زه انشاءالله په راتلونکو پروګرامونو کې خبره کوم چې آیا دا جواز لري او که نه لري، او که لري نو دلیل یې څه دی. او د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک نه به پې باندې دلایل راوړم، بل مسلک نه، نه به د ابن تیمیه او نه به د ابن قیم، نه به د ابن کثیر، نه به د نورو ابن حزم او د نورو داود ظاهري د یو دلیل به هم نه راوړم. صرف او صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله دلیل به راوړم چې امام صاحب وایي چې څوک دغسې ذکرونه کوي دا غټ مبتدي او دا د الله د دین نه او د هغه له حدودو نه خپه بهر ایښودونکی دی. نو بیا که ځان ته حنفي وایي ټینګ دي شي، که نه له موږ سره د حنفي شي صحیح، په صحیح معنا سره. یو بل کتاب دی ډېر مشهور او زوړ کتاب دی، الانوار القدسیه فی مناقب سادات نقشبندیه. دا د نقشبندیانو د هغه مشرانو او د هغوی د هغه ساداتو عقاید ذکر کوي، نظریات ذکر کوي. الانوار القدسیه فی مناقب سادات النقشبندیه. او د منصور حلاج خبره ذکر کړې ده، لا حول ولا قوة الا بالله، اعاذنا الله منها.
وایي چې حلاج خو دا خبره کړې وه او دا خبره خو رښتیا وه. په صفحه 101 کې وایي چې کفرت بدین الله والکفر واجب. ما وی د الله په دې دین باندې کفر کړي. منصور حلاج به ویل او په دې باندې کفر کول واجب دي. په دې باندې کفر کول واجب دي. لا حول ولا قوة الا بالله. خو بیا وایي ورپسې چې دا زما په نس زما لپاره دا کفر دی، خو د نورو لپاره بیا اختیار دی، کفر پې کوي او کې نه کوي. هغو ته بیا جواز او عدم جواز د دوی خپل زړه دی. په صفحه همدغه 101 کې لیکي څوک چې الله یادوي، الله څوک چې ذاکر دی، ذکر دی الله کوي، قرآن لولي، حدیث لولي، دا خو ادنا مرتبه ده. وی دا خو هغه ټیټه مرتبه ده. پیر او مرشد، غټ پیر او رهنما، هغه د الله ذکر ته ضرورت نه لري، ځکه هغه په خپله رب سره یو ځای شوی دی. وحدت الوجود مسله ذکر کوي. العبد رب والرب عبد فمن يعبد. العبد رب، وی بنده الله شو، الله بنده شو، نو دا دواړه سره یو شو، نو پس د چا عبادت پکې چې الله او بنده سره یو شي، نو عبادت په د چا کې؟ هماغه شعر دی چې زه هر وخت تاسو ته وایم: من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این تو دیگری من دیگرم. زه ته شوم، ته زه شوې، یعنی یو په بل کې ورننوتو، یو شو، یو لاس. زه ته شوم او ته زه شوې، زه ستا تن شوم ته زما ځان شوې. دا دې لپاره چې وروسته له دې نه بیا څوک ونه وایي چې ته بل څوک او زه بل څوک یم. الله بیل دی او مخلوق بیل دی. لا حول ولا قوة الا بالله. که دا اسلام وي، توبه دې وي زما له داسې اسلامه څخه. دا خو اسلام نه دی، بلکې دا خو هغه غټه عقیده د کفر او د شرک ده. من تو شدم تو من شدی، او بیا ورپسې فرمایي چې من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این تو دیگری من دیگرم. تو بل یوی و زه بل یوی. آفاقها گردیدم بر مهرشان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم اما تو چیزی دیگری. دنیا می لټولې ده او د ښایسته و په مهر او محبت کې خو تللی یم، خو تا سره چې یو شوم نو ته بل شی. ابن عربي چې دا د صوفیانو غټ ګورو نانک دی، ابن عربي په خپل کتاب فتوحات مکی کې لیکي دا صوفی غالی او دا هغه سړی دی چې د وحدت الوجود د عقیدې بانی. مولانا روم له ده سره پاتې شوی. حافظ جلال الدین بلخی مولانا روم چې ورته وایي صاحب مثنوي او نورم کتابونه لري کافی. بعضی علماو سره چې پاتې شوی دی هغې کې مختلف خلکو، خو یو پکې د وحدت الوجود د عقیدې او د یو مشرک سړي سره چې پاتې شوی ابن عربي سره دی پاتې شوی دی. د ابن عربي شاګردي کړې ده او د هغه له نظریې نه سخت متاثر و، نو هغه هم په خپلو اشعارو کې او په خپلې بعضو ویناو او خبرو کې د وحدت الوجود خبرې کړې دي. او زه به د هغې یادونه راتلونکو پروګرامونو کې انشاءالله کوم د دیوان شمس او د مثنوي نه انشاءالله، تر څو د ورونو ته معلومه شي چې آیا دا مثنوي د مولانا قرآن دی او که نه. دا دوی چې وایي چې مثنوي معنوي مولوي هست قرآن در زبان پهلوی، آیا دا یقینا قرآن دی او که نه د مزخرفاتونه یو ډک کتاب؟ دا به زه انشاءالله وروسته بیا بیانوم.
شمس تبریز، دیوان حافظ. د دوی د عقاید به زه ستاسو په وړاندې یو یو ان شاء الله بیان کوم. خو په هر صورت باندې ابن عربي صوفي غالي دا د صوفیانو اصل ګورو نانک او مشر د دوی غټ بابای ملت صوفي ابن عربي الغالي. د دې کتاب د فتوحات مکی په نامه باندې زوړ هغه چاپ چې کوم دی 4 جلد ده او نوې 10 جلدو کې لا راغله او بیا هم تکمیل نه ده، پوره شوی نه ده. او په خپل د بیا په مقدمه کې دا خبره کړي چې دا فتوحات مکی دا د الله لخوا نه ماته راکړی شوی دی. په خپل وی ابن عربي په مقدمه د فتوحات مکی کې چې دا د الله لخوا نه ماته راکړی شوی کتاب دی العیاذ بالله. په لومړي جلد 201 صفحه جلد 1 او پیج 271 کې وایي چې وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه لا حول ولا قوة إلا بالله. وی په هر شي کې یو نشانه ده هغه د دې خبرې چې دا په خپل الله دی. تدل دا دلالت کوي على انه عینه دا په خپل الله دی بس بل څه پکې نشته. او بیا ورپسې په 3 جلد 22 صفحه کې په همدغه فتوحات مکی کې 3 جلد 22 صفحه کې وایي چې عقیده د خلکو مختلفه ده په الله سبحانه وتعالى په باره کې. عقيدة الخلائق في الإله مختلف. او په بل ځای کې لیکي چې خلکو عقاید مختلف جوړ کړي دي الله په باره کې. وأنا اعتقدت جميع هذه العقائد. خلکو عقاید وې دي الله سبحانه وتعالى په باره کې مختلف دي. ګورئ هندویزم یو فکر لري، بودیزم بل فکر لري، آتش پرستان چې د اور عبادت کوي هغوی بل فکر لري، د لمر عبادت کوونکي بل فکر لري، د سپوږمۍ عبادت کوونکي بل فکر لري، یهود بل فکر لري، نصارا بل فکر لري. بیا په دې کې دا سکانو کې په هندوانو کې چې وګوري په دو کې 360 قسمه معبودان دوی جوړ کړي دي دا بیا بیل فکر لري. څوک لاټو ته عبادت کوي، لاټو والی، بیرو والی، رامچندر جی، گوتم بدھ، مات معبود، کرشن مہاراج او داسې نور او نور او نور او نور. وی خلکو مختلف عقیدې جوړې کړي دي، مسلمان دی او که غیر مسلمان د الله په باره کې مختلف عقیدې لري. ابن عربي وی وانا اعتقدت او زدا عقیده لرم جميع هذه العقائد. په دې ټولو عقیدو باندې چې خلک لري په دې ټولو باندې مسلمان یم، دا ټولې زمانه. یعنی هندویزم هم سم دی، بودیزم هم سم دی، لمر عبادت هم سم دی، سپوږمۍ عبادت هم سم دی، همداراز دې سره سره یهودیت هم سم دی، نصرانیت هم سم دی، لادینی هم سم ده، هغه چې الله هم نه مني هغه هم سم دی. دا د دوی عقیده ده او د دوی مشر دی. صوفیت شروع تقریبا له دغه سړي نه ده، نشأت په اساسي ډول باندې دې سړي کړي. کني ابتدا د دې شافعي امام شافعي رحمه الله په زمانه کې په هغه وخت کې شوی ده. ځکه خو به امام شافعي رحمه الله ویلي وی کم سړی چې سهار تصوف ته ورغی نو ماسپښین چې راوځي احمق به ترې جوړي، دا به سخت احمقي. دا د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه وینا او خبره ده. بیا امدغه ابن عربي په خپل کتاب امدغه فتوحات مکی په 4 جلد 140 پاڼه کې څه وایي چې الا كل قول في الوجود كلامه. هر خبره، هر وینا، هر عمل، هر کړوړه چې صادریږي د یو انسان څخه په دې کائناتو کې دي دا
د الله جل تزمتو خبره ده، کلام دی، د هغه کړه وړه دي. که زه خبرې کوم نو وایم چې الله، نو له دې وجې نه چې به کارغه آواز کو نو ده به ویلی چې لبیک یا ربي لبیک. سپي به آواز کو، ده به سپي ته ویلی لبیک یا ربي. ولې؟ وی الله په هر څه کې ور داخل دی، ورننوتی. الا كل قول في الوجود کلامه. بس دا د الله خبره ده، د الله وینا ده. که سپی غاپیم ده العیاذ بالله الله ده، که کارغه غاپي هم کارغه آواز کوي هغه هم الله ده، که زمری آواز کوي هم الله ده، که چرګ آواز کوي هم الله ده، که زه غږېږم هم الله ده، او که بل غږېږي هم الله ده. او بیا ورپسې په همدغه صفحه کې فرمایي چې بنده دا الله چې دی عینا بنده دی، بل نه دی. فالحق عین العبد، بالکل دا حق ذات چې کده همدغه بنده دی. لیس سواه، دین سوا بل څه نه دی. یو کتاب دی الانسان الکامل، دا عبدالکریم جیلی، دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه مسیح دی، د لور له خوا نه المسیح دی. عبدالکریم جیلی کتاب دی الانسان الکامل. نو هغه لیکي، تاسو ګورئ دې عقیدې ته صوفیت، لا حول ولا قوة الا بالله. یعنې که سړی دقیقه مطالعه وکړي او یقیني انابت والا او صحیح مسلمانی، دا به چرې هم د صوفیت نه دفاع ونه کړي، چرې به هم دا د صوفیت خبره ونه کړي. هغه وایي همدغه عبدالکریم جیلی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله المسیح، وی کان الابلیس علی حق، وی ابلیس په حق باندې و. ابلیس خو موحد و، یو الله عبادت به کو، ځکه چې وی د آدم ته سجده ونه کړه. وکان الابلیس من اعلم الخلق، ابلیس وی د ټولو مخلوقاتو نه ډیر عالم و په هغه وخت کې. ځکه الله ویلو چې ما نه سوا به بل ته وی سجده نه کې. موحدو الله جل تزمتو چې کله وی چې سجده مه کوه نو نه به کې، خو چې کله وویل چې دا کار وکړه نو هغه به کې، هغه سجده به هم کې، هغه عبادت به هم کې. الله ورته وایي چې آدم ته وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. کله چې ستا رب وویلې ملائکو ته، دی هم ورسره آدم ته سجده وکړي. فسجدوا إلا إبليس، ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. نو دا وایي چې دا موحد ورته ظالمه، ته خو په دې نه پوهېږي چې هغه هلته قیاس فاسد کړی او غلطه خبره کړې. الله ته خپل د ککرې خبره پیش کړې، خپل قیاس. زه له ده نه بهتر یم، ده ته زه ولې سجده وکړم؟ خلقتني من نار وخلقته من طین. دا دې له خاورې نه پیدا کړی، زه له اور نه پیدا یم. اور بهتر دی، اور کې نورانیت دی، خاوره کې تیاره او ظلمانیت دی. زه څنګه ده ته سجده وکړم؟ خپل دلیل یې وړاندې کړ، خپله هغه خبره یې وړاندې کړه، قیاس یې وکړه، د الله نافرماني وکړه. خدای وایي چې ابلیس موحد پخته، یکتا پرست پخته، او وایي چې څوک په ابلیس باندې لعنت وي په هغه دم لعنت وي، العیاذ بالله. دویم جلد صفحه 1 کې وایي په ابلیس باندې لعنت ویل دا د لعنت سبب دی. الله وایي چې اوزه لدې زمونږ لدې ساحې نه، لدې جنت نه اوزه، ته رټل شوی او په تا باندې لعنت دی الی یوم الدین. او دا وایي په شیطان باندې لعنت ویل نه دی پکار. نو زما ورونو، اوس تاسو په خپله تله راواخلئ او وتلئ صوفیان. شاید تاسو ته وایي چې دا خو زمونږ عقیده نه ده، دروغ وایي. دا هم لکه شیعهګانو غوندې تقیه کوي چې راګیر دي که شیعه
وی عقیده من نیست، امی قرآن است، امی قرآن ما قبول دارم، دا قرآن منم، بل قرآن سره منګه بل قرآن څه کو. خو چې کتابونو ته ورشي، عقاید او نظریاتو ته ورشي، نو بیا څه وایي؟ دا قرآن ناقص دی، اصلي قرآن امام غایب سره په څا کې دی. 1200 کاله جو ظالم قرآن ځان سره وړی دی، اول ته په څا کې اوسي نو نه راوځي. و ظالم خپل ټول شیعګان دې په ګمراهۍ کې پریښي دي. دا خو چې په دې غلط قرآن باندې عمل کوي دا ټول کافران دي. بیا دوی په خپله وایي والله ما فيه حرف واحد من قرآنکم هذا. خو چې ته یې راګیر کې څه درته وایي؟ نه 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 تا قرآن وایي همدا سم دی. صوفی چې راگیر که برادر مرا چی با؟ ابن عربی و کار خودش بود، مرا کار با او هیچ کاری نیست. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم. منگا خو تاسو سره یو، ستاسو ملګری و، خدا مسلمانانو سره څه وکړو؟ اوس را باندې خبرې کی رسوا کیږو چې منگا خو د اسلام په ضد باندې ډله یو. نو زما درنو خویندو او ورونو، دې لپاره منګ او تاسو پوره تیاری ولرو. دغسې ډلې، دغسې ټپلې، دغسې خلک، دغسې عقاید، دغسې نظریات نن ورځ په ورځ په امت کې مخ په زیاتېدو دي. دغسې عقاید چې څومره رازیاتېږي دا د سنتو ځای نیسي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو او د کړنلارو او د هغې خبرو ځای نیسي چې په هغې کې د دنیا او د آخرت پوره کامیابي ایښودی شوې ده. دا د دې په ضد باندې دا شیطانی اعمال او شیطانی مسائل او وسایل دي. زه بار دا وایم چې د الله لپاره راوړئ د دې لپاره یو دلیل صحیح حدیث د قرآن او سنت نه، نو موږ به ټول صوفیت ته متوجه شو او دا نور مسائل به پریدو او موږ به تاسو سره بس د ابن عربي په دې مردار او ګنده عقیدې کې در داخل شو. خو دلیل راوړه، دلیل نه لري، دلیل نشته. ها که قیاسونه کوي او ګډې وډې وایي نو بس الله دې بیا درته هدایت وکړي، او که هدایت نه نو الله پوهیږي. الله عذابونه ډیر دي او یو دې در باندې راولي او یو دې بوته په تاسو راولي چې خبرم ختم کړي. نو زه په دې باندې اکتفا کوم د نن لپاره، او ان شاء الله تقریبا دغه میاشت یا څه د پاسه به زه صرف د صوفیانو عقاید بیانوم، بل شی نه. تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا صوفیت آیا دا یو مرض او دا یو سرطان دی او کنه دا د دین د خورولو یو ذریعه ده. په دې باندې پوه شئ. پاکستان صوفیانو نه هم درته مسائل بیان کم، د افغانستان د صوفیانو هم بیان کم، او هغه خلک چې تاسو یې ډیر ښه بولئ. او په اخره کې به هغه قصه درته وکړم. دلته یو کس دی په فیسبوک کې یوه خبره لیکلې وه، بیا ما ورته ویل چې دا مه لیکه، دا خو وحدت الوجود او دا خو الله باندې جرأت دی. وی یو ورځې بایزید بستامي په لار روانو، دا اخري خبره ده، نور بیا 10 دقیقې تاسو ته در کومه. نو بعضې ورونه وایي چې ګورې موږ ته وخت نه، موږ ټلیفون ونه شو کړی. ورته ټلیفون به څنګه وکړي؟ په یو ساعت کې موږ خبره وکړو، ستاسو ټلیفون ته جواب درکو او که څنګه. نو که دې لپاره ورونه د خپرونې د زیادت لپاره کومک وکړي انشاءالله، نو هم به زمونږ هغه مسله پوره بیانېږي او موضوع به نیمه نه پاتې کېږي بلې ورځې ته، او هم به ستاسو خبرو او ستاسو هغه نظریات او پیشنهادات ته موږ غوږ نیسو. او دا د دین سره مینه ده ورونو، دا له ما سره کومک نه دی شخصي، زه له چا نه هېڅ هم نه غواړم. وایي شیخ بایزید بستامي یو ورځ په لار روانو، اواز په باندې الله په आवाज وکړ. ته اوس دې خرافاتو ته وګوره. کلیم الله خو منګه یو آدم علیه السلام پیژند چې الله سره خبرې کړې دي، او موسی علیه السلام الله سره خبرې کړې دي، او محمد رسول الله الله سره خبرې کړې. نو بایزید بستامي دا پکې څوک و؟ وای په لار روانو آواز راغی چې بایزید میخواهی که به مردم رسوایت کنم که سنگسارت کنن. دا ظالم په دې نه پوهیږي چې د سنگسار حکم په چا باندې دی. یعنی بایزید بستامي زناکارو او الله جل تزمته ورته ویلي چې اوس الله ورسره خبرې کوي. ته اوس دا خرافات ګوره. بایزید میخواهی که به مردم رسوایت کنم که سنگسارت کنن. وی دی نه ورته څه وایي؟ میخواهی که به مردم حالت بیان کنم که هیچ کس نماز ته نخوانه.
وی الله ورته ویل چې برو بایزید ناستونه ازما. انا لله و انا الیه راجعون. دا صوفیت ده. الله سره مسخرې شروع کړي دي. الهي وی آدم دم په خپل په خواجه عبد الله انصاف په مناجات او مقالات کې خپل لیکي آدم دم په خپل پیدا ک شیطان دم پیدا ک نو کبي ادبی نه نو دا فتنه خو تا را جوړه کړي الله ته وی الله ته وی الهي خود فتنه برانگیختی. خ پیر هرات خواجه عبدالله انصار خیلی خبرم پکشته دی په مناجات او مقالات کې خو په منځ کې یو لغت وایي صوفي دا عادت ته خې خبرې وکي یو ځل پکې یو لغت وایي یو خبره وړاندې کی الله ته وایي چې فتنه دی په خپل جوړه کړې ده خود فتنه برانگیختی. نو ښه اوس چې الله ته فتنهګر وایي نو بیا به څه کوي الله سره ټوکې شروع کی نه استو الله بیا د شي ساده بس بایزید بستانی څوک دی چې الله ورته وایي چې بایزید نه استو نه ازما دغه تو بر کس نه ګمام نه میګو. ښه الله سره ټوکې شروع کړو ځان ته موحد وای ځان ته مسلمان ورته دادي د کفر او د شرک عقیده او د وحدت الوجودیانو او د بيدینو خلکو عقیده ده دا ته څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. نظم درنو خويندو او ورونو الله دې موږ تاسو له دغه مزخرف خلکو او مزخرف عقیدونه په خپل امن او امان کې وساتي او زمونږ لپاره قران او سنت شته دا واخلي په دې عمل وکي تاوان نه کوي او که تاوان مو وکړه د قیامت په ورځ اولین کس چې رانیسي له ګریوان نه ما راونیسي ورته تا دا خبره کړې او دروغ دی ویلی د الله په عظیم ذات قسم خرم تاوان نه کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبا ستاسو درنو خويندو ورونو ټلیفونونو تراشي ولسته قول لپاره او اغینا ورسته بیا الله پامانی وکړو. بل السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله. دیدی دوستای گرامی هم از جمله امو دوستایی بود که خطا خورده پروردگار حالا هدایتش کنه. ما چیزی که گفتیم از کتاب خودشان گفتیم میگن ایره بتیم بری کافر. خب الله جل تزمتو هدایتت کنه. السلام علیکم و رحمت الله. بله السلام علیکم. آقای گونگه محترم لطف کنین اگر صحبت میکنین فبیا ورنه همونطور پروردگار عالم گونگه بسازید برای دایم. بله السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. بله بله السلام علیکم و رحمت الله. مهرباني ګرانه ما سره په لاین کې استئ. بله وروره له ما سره په لاین کې تخپل आवाज ته منتظر مو اوسه. ټلویزیون کې به आवाज لږ ځن روسته واوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټلویزیون आवाज دې ټیټ کا ګرانه ټلویزیون आवाज دې ټیټ کا.
څنګه ته بیا تکرار کړه پوښتنه دي دویمه پوښتنه یو ځلې بیا چې د دین د اسلام په افغانستان کې مشرف شو. ښه مننه ګرانه. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني ګرانه خپل خبره لږ لنډه لنډه زر زر وکړئ ګرانه چې وخت کم دی. سوال دی وکړه بس ما سره په لاین کې ګرانه مختصر خپل سوال وکړه یو سوال وکړه نور سوالونه بیا وروسته پرېږده بل وخت ښه مهرباني. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله. بله ښه دا زه در سره یم مهرباني وکړه په ادب باندې خبرې وکړې نو ډېره به ښه ګرانه مهرباني. په ادب محترم تاسو دومره د صوفیانو خبره کوئ ولې دغه بېدین وهابیانه پسې ولې خبرې نه کوئ دومره کافران دي. ښه وایم چې په ادب خبرې وکړه ته خو دوستای عزیز ایلی اموال عزیز الله اینا را هدایت کنه بگو پروردگار دینمی عقاید مزخرف تو را داشته باشه و خلاصی هم نیابی. ورور چې پوښتنه وکړله دا دوست چې پوښتنه وکړه چې کله عرب راغلل عربونه مراد دا صحابه کرامو چې راغلل او افغانستان ته اسلام راوړ او دی وایي چې د صحابه په مقابل کې چې وجنګېدل او دا مړه شو دا شهیدان دي او کنه دا هغه خلک دي چې د مسلمانانو سره به په جهاد کې هغه کمونستان جنګېدل بیا به نوم شهید ورته کېښود او بیا به هلته تپه ورته جوړه کړې وه تپې شهدا پوه شوې. اوس د صحابه په مقابل کې چې جنګېږي دې ته دوی اوس غواړي چې د شهید لقب ورکړي چې یعنې هغوی وجنګېدل د وطن د ساتلو لپاره نه وطن ساتنه بل اسلام لپاره د اسلام په مقابل کې که جنګېدلي دي نو دا شهید نه بلکې مردار تللی دي مردار شهید نه بلکې جهنمي دی انشاءالله پوه شوې. او بل دا چې لومړی سړی څوک مسلمان شو دا ماته معلوم نه دی دا له بل چا نه پوښتنه وکړئ کتابونو کې وګورئ چې څوک دی لومړی کس چې مسلمان شوی ما ته معلوم نه ده چې په افغانستان کې لومړی کس څوک مسلمان شوی دی او په دې باندې که پوه هم نه شئ دا دومره مسله نه ده دوستانو د دې په ځای باندې چې په دې پوه شو چې اولین کس په افغانستان کې څوک مسلمان شوی د دې په ځای باندې دا علم ترلاسه کوي چې په د اوداسه مفسدات څه دي اودس په څه باندې فاسدېږي او اودس کې څه فرایض دي سنن کم یو دي په مانځ کې څه فرایض دي سنت په کې څه دي په کوم طرز باندې مونږ کوم دا زده کوي کوم سړی مسلمان شو الله د قیامت په ورځ لما او تانه دا پوښتنه نه کوي چې دا پلانې سړی مسلمان شو او ته ولې ته خبر نه وي. بعضی خلک دا پوښتنه کوي خدا لا یعنی پوښتنې دي او دا په درد نه خوري داسې پوښتنې وکړي چې ځکه نن زمونږه مسله وه صوفیت نو په دې اړوند باندې خبره وکړي دا بل بعضې خلک دي که نه الله دې ورته هدایت وکړي موږ به نور ورته څه نه وایو خو که موږ نن اوس ویلي چې دوستانو تاسو وهابیت ته راشئ یا بل څه ته راشئ نو هم ووایئ په دې دومره عمر کې چې موږ خبره کړې ده هم موږ نه وهابیت په باره کې البته صوفیت دا زخم ناسور دی د دین لپاره او دغه خبره ده چې ته په هغه زخم ناسور ته ګوتې وروړي او په ډاکټر چې کله هغه چاړه رااخلي او سرطان عملیات کوي کله نه کله یا داسې یو سخت عملیات ډېره خطرناکه دانه چې هغه ټول بدن ته مضره واقع کېږي او هغه ځای قطع کوي نو بیا طبعا چیغې وایي نو دا صوفیان او دا مزخرف خلک چې کوم دي دا بیا طبعا چیغې وایي چې چرا بالای وهابیت وروره ولا په د ځمکې په سر باندې به دا څوک ثابته نه کړي چې د وهابیت په نامه باندې کوم دین شته دا د یهودو نصاراو او په ضمن کې د هغې رافضیانو شیعګانو یوه حربه ده چې د اهل حقو په مقابل کې دا نوم استعمالوي اصلا د وهابیت په نامه نه دین شته نه په دې نامه باندې کومه طریقه شته او نه په دې نامه باندې کوم اصول شته دي دا د
کفارو یو حربه و د مسلمان په ضد باندې او نن د بعضې خلک هماغه د کفارو بول او د کفارو خبره کوي. الله دې ورته هدایت وکړي. دوستای عزیز، برادرای محترم، با ابراز سپاس و تشکر از همهتان و تا برنامه بعدی که ان شاء الله روز یکشنبه آینده خدمت شما از طریق تلویزیون آریانا افغانستان بازم واقع خواهی شد. همه تانه با الله یکتا و یگانه می سپارم. البته بازم در اخیر خدمتتان عرض کنم که به خاطر تقویت بنیه مالی برنامه های اسلامی ما از طرف شما به کمک ها ضرورت داریم. اگر حسب استطاعت کسی کمک میکرد الله کریم جزای خیر بتش و ورنه یک برادر است و همچنان او خواهری که برای ما تلفن کرده بود و اما شماره کارت خود داده بود، از طریق کارت گفتن که پول دور بتن. او فکر کنم که اما از طریق کارت کدام مشکل است و او نمیشه. امیدوار هستم که باز اگر ممکن باشه یک رابطه بکنه و یا هم ما انشالله رابطه خواهی کرد. شما را به الله کریم بسپارم. فی امان الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله ممل او ملگره.